لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال د ګورنمنت هایر سیکنډري سکولونو د های سکولونو او د میډل سکولونو د ماشومانو ترمنځ کلیزې د لوبو مقابلې کیږي نو په دغه سلسله کې سکال هم د دې سکولونو د ماشومانو ترمنځ مقابلې شوي وي چې په هغې کې کوم ماشومانو ګیمونه ګټلي وو د هغوی ته د انعاماتو ورکولو یو ښایسته تقریب په ګورنمنت های سکول داروجبا نوخار کې جوړ کړی شوی وو چې د دې ستر میلمه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر میاں خلیق الرحمن وو. په دې موقع د ضلع نوخار د ضلع د سکولونو مشر شاجان خان چې کم د دې کمیټې چیرمن او د پبو های سکول پرنسپل عمر فاروق خان چې کم د دې کمیټې جنرال سیکرټری وو هغه هم موجود وو. په دې موقع د ضلع نوخار د ایجوکیشن افسر شاجان خان ملمنو ته هرکلی ویلې او ویلې چې دا هغه نوموړي ماشومان دي چې کم د ضلع په ټولو سکولونو کې د لوبو په مقابله کې بهترین پوزیشن اخیستونکي دي. تقریب ته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ایکسایز او ټیکسیشن مشیر میاں خلیق الرحمن وویل چې هغه په خپله هم یو ډېر ښایسته لوبغاړی و او هرې لوبې کې مهارت حاصلوي نو هغه ګوري چې په ضلع نوخار کې ډېر نوموړي کلاړیان دي چې د لوبو په هر میدان کې هغوی نمایه کارکردګي ښودلې ده. نه صرف په لوبو کې بلکې په تعلیم کې هم د نوخار ضلع طالب علمانو یو خاص مقام جوړ کړی دی. دا وویل چې د تیر دور وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خان خټک یو جمنیزیم په ټوله صوبه کې منظور کړی وو چې ده ورته خواست وکړو چې دا جمنیزیم د پبو تحصیل ته ورکړی شي او هغه د ده خواست منظور کو او دا جمنیزیم یې د ګورنمنت کالج پبو سره خوا کې د جوړولو اعلان وکړو چې په هغې باندې کار جاري دی او دې جمنیزیم کې به د علاقې ښایسته ښایسته لوبغاړي د ملک او قوم نوم روښانه کوي. د تقریب په آخر کې هغه ماشومانو ته ټرافیانې او شیلډونه ورکړو چې چا په میدان کې بهترینه کارکردګي کړې وه او خپل یو نوم یې جوړ کړی و. په تقریب په آخر کې د ضلع نوخار د ایجوکیشن ستر مشر شاهجان خان او عمر فاروق پرنسپل صاحب د ټولو میلمنو شکریا ادا کا چې دوی په دونه ګډ شمېر کې د دوی دې پروګرام ته راغل او د دوی عزت افزایي وکړه. د تقریب نه پس ماشومانو ته او میلمنو ته د روټۍ یو ښایسته انتظام کړی شوی و